ګرانو مینوالو اوس راځو هغه خبرې له هغه مقصد لا چې مونږه ستاسو ملاقات د ابراهیم سره کوو چې هغه تاسو ته د عنایت الله صاحب په طرز بیان باندې چې دوی خبرونه کوي نو تاسو به ترې خوندونه واخلئ او مونږ به ترې خوندونه واخلو. ابراهیم صاحب تاسو مونږ ته خپل پروگرام پیش کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ریڈیو پاکستان ہے. جناب محمد ابراہیم خان سے خبریں سنیے. اطلاعات کے مطابق میں حریت پسند اور بھارتی فوج کے درمیان میں شدید لڑائی جاری ہے. پولیس گناہ کے مطابق میں 3 حریت پسند اور 4 بھارتی فوجی ہلاک. اطلاعات کے مطابق میں ٹھٹھم میں بم کے دھماکے میں 3 افراد ہلاک اور 4 شدید زخمی کر دیے گئے. وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی آج روس کے دورے پر ماسکو پہنچ جائے گا جہاں سیاسی اور اقتصادی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. صدر آصف عزاداری کے والد حاکم عزاداری آج انتقال کر گئے جس کی نماز جنازہ کل صبح 3 بجے لاڑکانہ میں ادا کر دی جائے گی. کھیل پاکستان کے کپتان شاہد خان افریدی نے اپنا ریٹائرمنٹ واپس لے لیا ہے اور دوبارہ ٹیم میں واپس شامل ہوا ہے. پاکستانی زمبابوے دورے کے لیے مصباح الحق کی قیادت میں 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جہاں 3 ٹیسٹ 5 ایک روزہ اور 2 ٹوئنٹی میچز کھیلا جائے گا. موسم محکمہ موسمیات پیشگوئی کے مطابق مہینے 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا. تاہم بالائی پنجاب اور بالائی سرحد میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آخر میں ایک ضروری اعلان سنیے. محمد سعید اللہ ولد محمد سیف اللہ عمر 47 سال مادری زبان پشتو ذہنی طور پر مریض بولنے سے قاصر 26 جون 2010 درزاک روڈ پشاور سے لاپتہ ہے. رابطے کر ہمارے ساتھ ٹیلی فون نمبرز ہے 221457525152 یا قریبی پولیس اسٹیشن پر اطلاع دے. اسی کے ساتھ خبر اختتام کو پہنچے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ و ناصر. ګرانو مینوالو د ابراهیم صاحب نه اوس د پښتو خبرونه اورو چې تاسو ته خوندونه واخلئ. السلام علیکم. دا ریډیو پاکستان د محمد ابراهیم خان نه د پښتو اوسني خبرونه واورئ. نن په ټټه کې په یو بم په دماکه کې 3 کسان له 15 سخت جوبل شو. په مقبوضه کشمیر کې د حریت پسندو او د بھارتي فوجیانو ترمنځ سختې جګړې وشوې چې په دې کې د بھارت نه 15 شپږ زخمیان شو. د حریت پسندو نه 4 کسان شهیدان او سخت زخمیان شو. وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نن ماسکو وروسته په دوره باندې روان دی چې دا د روس صدر ولادیمیر پوتین سره ملاقات کوي چې دا په اهمو سیاسي او اقتصادي امور باندې به یو بل سره خبرې اترې کوي. د صدر آصف عزاداری پلان مرحوم حاکم عزاداری نن په حق ورسید چې د دې مرحوم جنازه به سبا 3 بجې په لاړکانه کې ادا کیږي. اوس واورئ د لوبو خبرونه. د پاکستان پخوانی کپتان شاهد خان افریدی دوباره خپل ریټایرمنټ واپس کو دا دوباره په ټیم کې شامل شو. پاکستان د زیمبابوے دورې لپاره د مصباح الحق په قیادت کې د 15 لوبغاړو اعلان کړی دی چې په دې دوره کې به 3 ټیسټونه 15 ورځني او 2 شلشلي میچونه کولی شي. موسم د موسم په حق وینا شوي چې راتلونکي شوه روز کې په پېښور او خاص علاقو کې به د ګړزګړو سره د باران کېدو امکان وي. د ملک په باقي پاتو په زیاتره علاقو کې به موسم خشک او صفا وي. په آخر کې د بېدرکۍ یو اعلان واورئ. محمد سعید الله چې د پلار نوم دی محمد سیف الله د عمر دی 40 کاله د مورنۍ ژبه پښتو را دی په ذهني طور باندې مریض دی او په ژبه چاړام دی. د 28 جون 2010 د رضاک روډ پېښور نه لاپته شوی دی. که چاته د شخص په باره کې څه معلومات وي نو موږ سره د ټلیفون په دې نمبرو رابطه وکړئ 2214 یا 22185152 یا نږدې پولیس سټیشن سره رابطه وکړئ. همدې سره د پښتو د اوسني خبرونو هم په دې ځای پای ته رسېدو. د باقي خبرونو د پاره تاسو د یوټیوب چینل د رڼا سباون ټي وي سره تاسو اوسئ. رڼا سباون چینل چې تاسو سبسکرایب کړئ او نور ورونو ته چې تاسو د دې ویډیو شیر کړئ. جی شکریہ.